بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ویاړ څیړنیز فرهنګي بنسټ ګرانو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مدیریت د اساساتو ښوونیز کورس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې مو پر مدیر او د مدیرانو پر ډولونو باندې بحث درلود. راځو نن درس ته. په دغه درس کې به موږ تاسو پر نوو موضوعاتو باندې بحث ولرو. بلتیا مو وکړئ. راځو د مدیریت د اساساتو دریم درس ته. په دغه درس کې به موږ او تاسو دوه مهمه موخې تعقیب کړو چې یو هم د مدیریت اساسي وظایف یا بیسیک منیجمنت فنکشنز او بل هم د مدیریت اساسي مهارتونه یا فنډامنټل منیجمنت سکلز باندې بحث وکړو. راځو لومړی د مدیریت پر اساسي وظایفو، یعنی په یوه مدیریت کې په یوه اداره کې کوم اساسي وظایف موجود دي. په اداراتو کې د پوړونو او ساحې پر اساس مدیریت د څلور اساسي دندو پلان جوړونه او تصمیم نیونه، تنظیمونه، رهبري او څارنې څخه ایجادیږي. په تیر درس کې مو واضح کړل چې مدیران په مختلفو پوړونو یا لیولونو کې او په مختلفو ساحو کې د یوه ادارې کار کوي او د دغه کار هدف یې هم د مدیریت ترسره کول دي. نو لحاظه د مدیریت اساسي وظایف پلان جوړونه او تصمیم نیونه، تنظیمونه، رهبري او څارنه ده. دغه څلور فعالیتونه دي چې دغه فعالیتونو په ترسره کولو سره یو مدیر د یوې ادارې مدیریت ترسره کوي. راځو لومړی به پر پلان جوړونې او تصمیم نیونې باندې بحث ولرو. پلان جوړونه د سازمان د اهدافو ټاکل او په احسنه توګه د هغوی د لاسته راوړلو تصمیم ته ویل کیږي. پلان جوړونه یعنی د یو سازمان یا ادارې لپاره د اهدافو ټاکل دي او د هغې د فعالیتونو لپاره یو منظمه تګلاره او طرحه جوړول دي ترڅو هغه په منظم ډول تعقیب کړل شي، ترڅو هغه ټاکل شوو اهدافو ته یو مدیر ځان ورسوي. بل هم تصمیم نیونه ده چې د پلان جوړونې د پروسې یوه برخه ده چې د فعالیتونو له متبادلو ټولګو څخه د یو انتخابول دي ترڅو ټاکلي اهداف او پلانونه ترلاسه کړل شي. تصمیم نیونه د پلان جوړونې یوه برخه ده. کله چې یو مدیر پلان جوړوي، څو متبادل پلانونه جوړوي او د یو فعالیت د اجرا لپاره متبادل لارې لټوي، نو تصمیم نیونه د پلان جوړونې یوه برخه ګرځي ترڅو مدیر وکولای شي یوه سمه تصمیم نیونه وکړي او له متبادلو طرحو او لارو څخه ښه لاره او طرحه غوره کړي. پلان جوړونه او تصمیم نیونه له مدیرانو سره مرسته کوي ترڅو خپل موثریت د راتلونکو فعالیتونو لپاره حفظ کړي. یعنې د سازمان اهداف او پلانونه له مدیرانو سره کومک کوي ترڅو خپل وخت او منابع په ښه ډول تخصیص کړي. پلان جوړونه او ښه تصمیم نیونه مدیرانو ته دا موقع ورکوي، دا فرصت ایجادوي ترڅو دوی په ښه ډول په کم وخت او کم لګښت سره خپل منابع تخصیص کړي او خپل اهدافو ته د رسیدګۍ لپاره یو منظمه طرحه او تګلاره ولري. راځو د مدیریت دوامې برخې ته. تنظیمونه یا ارګنایزینګ. وروسته له دې چې مدیر د ادارې اهداف وټاکي او عملیاتي پلان ترتیب کړي، د مدیر راتلونکې دنده د پلان لپاره د خلکو او نورو ضروري منابعو تنظیمول دي ترڅو د پلان د تطبیق زمینه رامنځته شي. تنظیمونه د فعالیتونو او منابعو ګروپبندي کول دي. وروسته له دې چې یو مدیر پلان وټاکو او یو ښه تصمیم نیونه یې وکړه، اهداف یې د یو سازمان وټاکل، راځي د تنظیمونې برخې ته. په خپله دویمه مدیریتي وظیفه کې به مدیر منابع تخصیص کوي او د دغه اهدافو د لاسته راوړلو لپاره به دی منابع، اشخاص طبقه بندي، ګروپ بندي کوي. څانګې او ډیپارټمنټونه به ایجادوي او هر چاته به خپل مسؤلیت ورسپاري. راځو درېیمې برخې یا رهبرۍ لیډینګ ته. درېیمه مدیریتي دنده د مدیر رهبري ده. بعض اشخاص رهبري د مدیریت تر ټولو مهم او چیلنجي فعالیت ګڼي. رهبري د پروسو یوه ټولګه ده چې هدف یې د سازمان د کارمندانو همغږي کول دي ترڅو سره یو ځای کار وکړي او د سازمان لپاره ژمن پاتې شي. رهبري یا لیډینګ د مدیریت د وظایفو څخه د یو مدیر لپاره تر ټولو سخت کار دی، ځکه په رهبرۍ کې مدیر دا هڅه کوي ترڅو خپل کارمندان سره همغږي کړي، دوی ته د ژمنتیا احساس رامنځته کړي او د ارګان دپاره ژمن وساتي ترڅو له خپلو پوټانشل څخه استفاده وکړي او د سازمان لپاره کار وکړي. هر څومره چې د سازمان رهبري قوي وي، په همغه اندازه هغه سازمان خپل اهدافو ته زر ځان رسوي او کارمندان یې هم د نوآورۍ اختراعاتو رامنځته کوونکي وي. راځو د مدیریت څلورمې دندې
څارنې یا کنټرولینګ ته. د مدیریت د پروسې اخیری مرحله څارنه ده چې د سازمان د پرمختګ څارنه نسبت ټاکل شوو اهدافو ته ده. د سازمان اهدافو ته د رسیدو لپاره مدیر باید وخت پر وخت د عملیاتي پروسې څارنه وکړي ترڅو مطلوبه اهداف پر خپل وخت ترلاسه کړل شي. د مدیریت اخیری برخه څارنه ده. کله چې مدیر پلان وټاکو او د پلان لپاره منابع تخصیص کړي، څانګې جوړ کړي او هر چاته خپل مسؤلیت وړاندې کړو او یو ښه رهبري وکړه، خپل کارمندان تشویق کړل، د دوی ترمنځ هماهنګي او د ورورګلوۍ هنډول وساتو. اوس راځي څارنې ته. کوم پلان چې جوړ کړی دی راځي هغه کنټرولوي. دا چې فعالیتونه تر کوم ځایه پورې رسېدلي دي، آیا دوی په سمه روان دي او که په اشتباه، کوم تغییرات ته ضرورت دی ترڅو د سازمان ټاکل شوي اهدافو ته مدیر ځان نږدې کړي. یعنی څارنه د مدیریت د پروسې اخرنۍ مرحله ده، کوم سره چې مدیر د عملیاتي پروسې مستقیما څارنه کوي ترڅو د سازمان ټاکل شوي اهداف او جوړ شوی پلان تطبیق کړي. د دې لپاره چې مدیریتي اساسي دندې په احسنه توګه سرته ورسول شي، مدیران باید د خاصو مهارتونو درلودونکي وي، لکه تخنیکي مهارتونه، فردي مهارتونه، ادراکي مهارتونه، تشخیصي مهارتونه، ارتباطي، د تصمیم نیونې او د وخت د مدیریت مهارتونه باید ولري. راځو لومړی تخنیکي مهارتونه یا ټیکنیکل سکلز ته. په یوه اداره کې د مشخص فعالیت د ترسره کولو یا پرې پوهېدلو د لازم مهارتونو څخه عبارت دي ترڅو هغه فعالیت ترسره شي. دغه مهارتونه د ټیټپوړو مدیرانو لپاره مهم دي. دغه مدیران زیات وخت د خپلو لاس لاندې کارمندانو په ټرینینګ او د کار اړوند پوښتنو په ځوابولو تیروي. د مدیریت پر وظایفو باندې مو بحث وکړ. اوس راځو د مدیریت د دغه څلورو وظایفو چې پلان جوړونه او تصمیم نیونه، تنظیمونه، رهبري او څارنه و د دغه دندو د سرته رسولو لپاره یو مدیر باید بعض مشخص مهارتونه ولري چې یو له دغه مهارتونو څخه هم ټیکنیکل سکلز یا تخنیکي مهارتونه دي. په هر هغه مشخصه دنده کې چې یو مدیر خپل وظیفه ترسره کوي باید د هغې وظیفې اړوند تخنیکي پوهه ولري، ځکه دغه تخنیکي مهارتونه ټیټپوړو مدیرانو ته زیات مهم دي، کوم چې مستقیما د عملیاتي پروسې څارنه او کنټرول ترسره کوي او دوی د خپل کارمندانو څارنه ترسره کوي او د هغو پوښتنو ته ځواب ویونکي دي. نو لهذا تخنیکي مهارتونه باید یو مدیر ولري. هر مدیر چې په کوم بست کې په کوم ځای کې دنده لري د هغې دندې او وظیفې اړوند ټول تخنیکي مهارتونه باید هغه زده کړي وي. هغه کمپیوټري مهارتونه وي، ماشینرۍ وي یا هم مکاتبي وي. لهذا یو مدیر باید د خپل مدیریت اړوند تخنیکي پوهه ولري. راځو فردي مهارتونو یا انټرپرسونل سکلز. مدیران ډیر وخت د داخلي او خارجي اشخاص سره په خبرو او نږدې کار کولو تیروي. لهذا مدیران باید خاص فردي مهارتونه ولري، یعنی له اشخاص او ډلو سره د ارتباط، پوهاوي او تشویق قابلیت ته فردي مهارتونه ویل کیږي. دا چې مدیران پر اکثره وخت له خلکو سره تیروي، د باندې خلک او د داخل د ادارې خلک مراجعینو سره مخامخ وي، لهذا دوی باید خاص مهارتونه ولري ترڅو خپل کارمندان تشویق کړي او د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي او د هغوی پر خبرو باندې ځان پوه کړي. نو دغه مهارتونه د یو مدیر لپاره ډیر مهم دي ترڅو خپل مدیریت ورباندې ترسره کړي. مدیر باید له مختلفو طبقو خلکو سره هماهنګي وکړای شي، لکه توزیع کوونکو سره، مشتریانو، مراجعینو، سرمایه‌ګزارانو او د ادارې څخه د باندې تعامل او هماهنګي وکولای شي. نو لهذا مخکې مو هم واضح کړل، نو مدیر باید له ټولو خلکو سره چې د سره په ارتباط او هماهنګۍ کې دي باید ښه اړیکې جوړې کړلی شي او د هغوی سره ښه ارتباطات او هماهنګي وساتي. ادراکي مهارتونه یا کانسپشنل سکلز د یوه موضوع اړوند د مدیر د پوهاوي سطحې ته ویل کیږي. مدیران باید لوړ ذهني ظرفیت ولري او د ادارې مجموعي فعالیتونه او محیط تر خپل اغیزې لاندې راولي. مدیران باید ستراتیژیک فکر ولري او په یوه لوی تصویر کې د ادارې اړوند تصمیم نیونه وکړي. بل هم د یو مدیر لپاره ادراکي یا ذهني پوهه مهمه ده. یو مدیر باید ډیر ذهین وي او د ادارې اړوند یو ستراتیژیک فکر ولري او په یو لوی تصویر کې د سازمان لپاره یو ښه تصمیم نیونکی واوسي او د سازمان فعالیتونه په ښه ډول، په کلي ډول تعقیب او کنټرول کړي.
تشخیصي مهارتونه ډیاګنوستیک سکلز مدیران باید قوي تشخیصي مهارتونه ولري او د یو حالت اړوند تر ټولو ښه د حل لاره ولټوي. لکه یو ډاکټر چې وروسته له معایناتو د مرض تشخیص کوي، همداسې مدیر باید د مختلفو علایمو په مطالعې سره یو مشکل تحلیل او حل کړي. بل لازم مهارت یو مدیر لپاره هغه تشخیصي مهارتونه دي. دا چې یو مدیر باید د خپل ادارې اړوند د نواقصو ښه تشخیص کوونکی وي او وخت پر وخت د پلان او عملیاتي پروسې نواقص او منفي نقاط یادداشت کړي او ورته د حل لاره پیدا کړي. ارتباطي مهارتونه یا کمیونیکیشن سکلز ارتباطي مهارتونه یعنی په مؤثره توګه د مفکورې او معلومات رسول نورو ته او په مؤثره توګه د نورو مفکورې او د معلوماتو لاسته راوړل دي. دغه مهارت له مدیرانو سره کومک کوي ترڅو مفکورې تر لاس لاندې کارمندانو پورې ورسوي. پنځم مهم مهارت چې مدیر باید ولري هغه ارتباطي یا کمیونیکیشن سکلز دي. دا چې مدیر باید په ډیر ښه ډول د ارتباطاتو یادونکی وي او وکولای شي په ډیر مؤثره توګه د نورو نظریات او معلومات په خپل ځان پورې راورسوي او خپل معلومات او نظریات او مفکورې تر نورو پورې ورسوي. په خاص ډول د خپل لاسلاندو خلکو پورې خپل نظریات ورسوي او هغې ته د عملي بڼې زمینه برابره کړي. ارتباطي مهارتونه له مدیرانو سره مرسته کوي ترڅو د نورو خبرو ته سم غوږ ونیسي او د ایمیلونو، خطونو، راپورونو او نورو لیکلو اسنادو په واقعي مفهوم ځانونه پوه کړي. راځو شپږم مدیریتي مهارت ته چې د تصمیم نیونې مهارتونه دي. د مدیر هغه توانایي څرګندوي په کوم سره چې په سم ډول مشکلات او فرصتونه تشخیصوي او د مشکلاتو د حل لپاره د ښې تصمیم نیونې واک ورکوي او د فرصتونو څخه د استفادې زمینه سازي کوي. هیڅ یو مدیر ټول عمر په وخت تصمیم نیونه نشي کوي، مګر مؤثره مدیران په وخت تصمیم نیونه کوي او که بده تصمیم نیونه هم وکړي دوی معمولا ژر خپل اشتباهات تشخیصوي او کولی شي خپل اشتباهات په سمه تصمیم نیونه او کم لګښت سره بیرته جبران کړي. بل مهارت چې ډیر مهم دی او د مدیریتي وظایفو یوه برخه هم ده هغه تصمیم نیونه ده. مدیر باید ښه تصمیم نیونکی وي، فرصتونه تشخیص کړي او مشکلات په ګوته کړي او یو ښه تصمیم نیونه وکړي. ځکه تصمیم نیونه د مدیرانو لپاره همیشه د چیلنج سره مخامخ وي. هیڅ مدیر نشي کولای همیشه پر وخت تصمیم نیونه وکړي، اما اغیزمن مدیران یې کولی شي او که چیرې اغیزمن مدیران ونشي کولای پر وخت تصمیم نیونه وکړي او په تصمیم کې اشتباه وکړي، بیا هم د دې قابلیت ورسره وي ترڅو خپل اشتباه پر وخت تشخیص کړي او ورته د حل متبادله لاره ولټوي او په کم لګښت او کم وخت سره او په یوه بله ښه تصمیم نیونې سره کولی شي مخکینۍ پریکړه جبران کړي. اووم مهارت ته راځو د وخت مدیریت. مدیران معمولا ښه د وخت مدیریتي مهارتونه لري. د وخت مدیریت د مدیرانو د وظیفوي او اولویت بندۍ توانایي ته ویل کیږي ترڅو په مثمره توګه فعالیتونه ترسره او په مناسب ډول فعالیتونه سره وویشل شي. د مدیریت د مهارتونو څخه یو هم د وخت مدیریت یا ټایم منیجمنت دی، کوم چې ډیر مهم دی، په کوم سره چې مدیران کولی شي خپل فعالیتونه او خپل پلانونو ته ځانګړی ټایم ورکړي او وکولی شي خپل فعالیتونه ته اولویت بندي ورکړي او هر فعالیت پر خپل وخت ترسره او پر خپل وخت یې څارنه او کنټرول ترسره کړي. دا و زموږ د دریم درس پای، په کوم سره چې موږ او تاسو پر دوه مهم موضوعاتو باندې بحث ودرلود. یو مهم پر مدیریتي وظایفو باندې خبرې وکړې، دا چې مدیران پر مختلفو پوړونو او په مختلفو ساحو او لیولونو کې د څلورو مشخصو وظایفو د ترسره کولو دنده او مسؤلیت لري. چې لومړی پلان جوړونه او تصمیم نیونه ده چې مدیر پلان جوړوي او یو ښه تصمیم نیونه کوي. په دوهم برخه کې خپل پلان تنظیموي یا ارګنایزینګ کوي او ډلې ګروپونه ایجادوي، هر چاته خپل مسؤلیت واضح او ورسپاري او په دریمه برخه کې ښه رهبري ترسره کوي ترڅو فعالیتونه په ښه ډول ترسره شي او کارمندان هم تشویق شي او ورسره څارنه یا کنټرولینګ ترسره کوي د خپلو فعالیتونو ترڅو پر وخت خپل اهدافو ته رسیدلی وي. او بل مهم پر مدیریتي مهارتونو باندې بحث درلود.
دا چې یو مدیر د مدیریتي وظایفو د ترسره کولو لپاره خاص مهارتونه ولري او دغه مهارتونه دي چې مدیر سره په مدیریت کې ډیره زیاته مرسته کوي. چې له دغه جملې څخه مو اووه دانې مهارتونه واضح کړل. لومړی مو پر تخنیکی مهارتونه باندې بحث وکړل، دا چې مدیر باید د خپل مدیریت اړوند تخنیکی پوهه ولري. انټرپرسنل یا شخصي مهارتونه مو وویل چې مدیر معمولا د اشخاصو او ګروپونو سره کار کوي او دای باید ښه ارتباطات، تشویق او د پوهاوی مهارتونه ولري. بل مهم کانسپشنل یا ذهني او ادراکي مهارتونه ویل، په کوم سره چې مدیر باید په ښه ډول د نورو نظریات او معلومات تر ځانه پورې ورسوي او خپل معلومات تر نورو پورې ورسوي، په ښه ډول نورو خبرو ته غوږ ونیسي او په ښه ډول هغه تحلیل کړلی شي. بل مهم پر ډیاګنوستیک یا تشخیصي مهارتونو باندې بحث درلود، دا چې مدیر باید ښه تشخیصي مهارتونه ولري، په ښه ډول فرصتونه او خنډونه تشخیص کړي او ورته ښه تصمیم نیونه وکړي. بل مهم د تصمیم نیونې مهارتونه واضح کړل، دا چې مدیر باید ښه تصمیم نیونه وکړي او که چیرې اشتباه تصمیم نیونه هم وکړي، یو مؤثره مدیر کولی شي خپل اشتباه تصمیم نیونه پر وخت جبران کړي. بل مهم د وخت مدیریت یا ټایم منیجمنت ویل، دا چې مدیر باید ښه د وخت مدیریت ولري، دا چې خپل اهداف پر وخت ترلاسه کړي او د فعالیتونو څارنه په خپل وخت وکړي. او بل هم کمیونیکیشن یا ارتباطي مهارتونه، دا چې مدیر باید دا مهارت ولري تر څو له خلکو سره ښې اړیکې جوړې کړلی شي او ښه هماهنګي رامنځته کړلی شي. دا و زموږ د درس نچوړ. د دغه درس ښه مواد به تاسو ته د افغان ویاړ د څیړنیزو فرهنګي بنسټ د رسنیو په مټ در ورسول شي. خپل نظریات زموږ سره شریکوئ، زموږ کورس تعقیب کړئ. کامیابه، سرلوړي، خوشحاله اوسئ.